بسم الله الرحمن الرحیم. دغه څو ورځې مخکې د مولانا خانزیب شهید صاحب واقعه مخې ته راغلې وه. نو په امن د تباس کوم، خو د دغې نه مخکې تاسو د شهید په مطلب ځان پوهیږئ چې شهید وایي څه ته. نو د عربۍ په ډکشنریانو کې د شهید معنی ده حاضرېدل، ګواهي ورکول او روح ورکول د الله تعالی په لار کې. دا د شهید معنی ده. او تعریف یې شوی دی چې د دشمن د لاسه مړ کېدل یا د ظالم د ظلم ښکار کېدل دې ته شهید وایي. دا د شهید تعریف شوی. او بیا د شهادت شهدا دا په دوه قسمه دي. یو د شهید فی سبیل الله، کوم چې د الله تعالی په لار کې مړ شي، د دشمنانو سره جنګیږي او مړ شي، دې ته شهید فی سبیل الله وایي. او بل حکمن شهید دی. حکمن شهید هغې ته وایي چې انبیاء کرام دې ته شهید وایي، اگر که هغه د الله تعالی په لار کې جنګېدلی نه وي دې ته هم شهید وایي. او احادیثو مبارکو کې دي چې دا د صحیح بخاري حدیث دی، حدیث نمبر 2480 دی تقریبا. په هغې کې وایي چې من قتل دون ماله فهو شهید. وایي څوک چې د خپل مال په حفاظت کې مړ شو دا شهید دی. څوک چې د خپل مال وسایلو په حفاظت کې مړ شو، د وسایلو حفاظت یې کو او دا مړ شو، دا شهید دی. او دغسې د صحیح مسلم حدیث دی، تقریبا 1914 نمبر دی. وایي والمقتول دون ماله شهید. وایي څوک چې مړ شو د مال په حفاظت کې، د خپل مال حفاظت یې کو، وسایلو حفاظت یې کو، او دا چا مړ کو، د وسایلو تپوس یې کو، چا مړ کو، دا هم شهید دی. دا د صحیح مسلم حدیث دی. او د مسند احمد حدیث دی 23919 دی تقریبا. په هغې کې وایي چې من قتل دون دمه فهو شهید. وایي چا چې د خپل وینې حفاظت کو دا شهید دی. د خپل ځان حفاظت کو دا شهید دی. د اهل و عیال حفاظت کو دا شهید دی. او دغسې سنن ابن ماجه کې تقریبا 4772 نمبر حدیث دی چې اوږد حدیث دی، خو زه دې تاسو ته حصه بیانوم. وایي من قتل دون ماله او دون دمه او دون دینه. او دغسې پسې بیا دی بیا وایي چې فهو شهید. وایي څوک چې د خپل مال په حفاظت کې مړ شو دا شهید دی. د خپل وینې حفاظت یې کو دا شهید دی. د خپل دین حفاظت یې کو دا شهید دی. دین یې په رښتینې باندې بیانوو او چا مړ کو دا شهید دی. او تقریبا یو صحابیم دی، نوم خو یې جلیبیب نومې کېږي. هغه ډېر کمزوری صحابي و او نسب یې نو معلوم داسې. نو بیا یې چېرته ظالمانو مړ کو، نو تقریبا پیغمبر علیه الصلاة وسلام پې جنازه هم کړې وه او بیا یې وویل چې دا شهید دی. نو چې څوک د ظالم د لاسه مړ شي هغه شهید دی. دې حدیث نه دا معلومیږي. او پاتې شوه د امن خبره. نو امن او اسلام دا یو دی. چې کوم ځای کې وایي چې دلته اسلام دی هلته به امن خامخا وي. که امن نه نو بیا اسلام نشته. په دې باندې ذهن خلاص کړئ چې کوم ځای کې امن نه وي هلته به اسلام نه وي. هسې د نوم اسلام به وي چې مونځ او روژه، خو دغې ته پوره اسلام نه وایي. په حج او روژه او مونځ کې پوره اسلام نشته. او تقریبا سورة البقره دویم سورت اوله سپاره ده او تقریبا آیات نمبر 126 دی. په هغې کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. په دې ځان پوه کړئ چې اول امن دی، بیا وروسته رزق دی، په دویم نمبر رزق راځي. او زمونږ پښتانه څه کوي، اول رزق غواړي، که امن یې وکړو نه بیا وروسته امن غواړي. نو په اسلام کې اول امن دی، بیا وروسته رزق دی. ځکه ابراهیم علیه السلام څه وایي، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. وایي اول دا ښار امن والا وګرځوه،
بیا وروسته وایي ورزق اهله، په دویم نمبر باندې رزق راځي، وایي ورزق اهله من الثمرات. او خو زمونږ پښتانه خو نه د دین نه ځان خبروي او بس جذبات راغستې دي. نو په دې سر خلاص کړئ چې اول دا امن دی، رزق نه دی. اول امن دی، بیا وروسته په رزق پسې ځئ. وما علينا إلا البلاغ. جزاكم الله خيرا.